جاړم خو خدای په ما پردې اچوي په سترغلو کې مې پړسوب نه راځي. زه به په ځان باندې دا ستا هر یو الزام ومنم چې په تا هم چېرته د یو مذهب نظام ومنم. د دې سبیل مټکۍ ګیلاس ته زنځیر ولې پروت دی؟ د دې سبیل مټکۍ ګیلاس ته زنځیر ولې پروت دی؟ یو هندو یار مې وي دا درکړی چې اسلام ومنم. سلامونه مینوالو، قرار یوسفزی مخه خپرونه ده ستر ستوري. راغلی ما بونیر ته، دلته یو ډېر زیات تکړه او ښه شعر لیکونکی سرزمین درمان صاحب، نو غوښتل مې چې د دوی سره د دوی په ژوند خبرې وکړو، شعرونه ترې ریکارډ کړو او د تاسو سره یې شریک کړو. نو درمان صاحب، تاسو په خپله خپرونه کې ډېرې زیاته مینه او مننه وایم. ډېره مننه قرار صاحب ستاسو د راتګ. سرزمین مې نوم دی او درمان مې تخلص دی او دلته د چغرزو یم، په بونیر کې پاتې کېږم. زما خو یو کتاب چاپ دی پردی غم، او دویم کتاب انشاءالله په کمپوز کې دی او چې راوځي انشاءالله ډېر زر. پردی غم کوم اولنی چې کوم ستاسو کتاب و دا کله چاپ شوی و؟ دا په 2003 کې چاپ شوی و. او دا دویم کتاب چې دی په دې منځ کې مسافرۍ ته او یو ځای ته بل ځای ته لاړو رالو، نو وخت زموږ داسې ضایع شو. دویم کتاب چې دی تود مجمر، دا به انشاءالله په میاشت یوه نیمه کې انشاءالله مارکېټ ته راشي. سوړه سویلی مې خولې له ګرم راشي، سوړه سویلی مې خولې له ګرم راشي، ښه شي د زغم الفاظ مې نرم راشي. سوړه سویلی مې خولې له ګرم راشي، ښه شي د زغم الفاظ مې نرم راشي. او چې ترې په زور ورغړو زمنو، چې ترې په زور ورغړو زمنو، ماله په خپله مینه شرم راشي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. چې ترې په زور ورغړو زمنو، ماله په خپله مینه شرم راشي. او چې د بنګړو په سر مې سر مات کړې، چې د بنګړو په سر مې سر مات کړې، نور به دې څومره په ما جرم راشي. ډېر ښه دی. جانانه اوس د ژوند د زغل نه پاتې شوی یم، جانانه اوس د ژوند د زغل نه پاتې شوی یم. او زم خو غورځېږم د مزل نه پاتې شوی یم. او زما د زړه شاخ تراشي داسې یو مالیار کړې ده، زما د زړه شاخ تراشي داسې یو مالیار کړې ده، ګل به ونه کړم د غندل نه پاتې شوی یم. او ډېره نظر مې زیړوه پښتو ده ګلو مخو، ډېره نظر مې زیړوه پښتو ده ګلو مخو، زه د بېننګو د اوربل نه پاتې شوی یم. او په اذیت د دې بېدردو خلکو نه پوهېدم، په اذیت د دې بېدردو خلکو نه پوهېدم، پردي مې خپل نه شو د خپل نه پاتې شوی یم. دا ستا قسم اشنا زما د اعتباره وتی، دا ستا قسم اشنا زما د اعتباره وتی. او نور مې امید ستا د راتلو د انتظاره وتی. او بېغمه خوب کوه ورته زنځیر مه غورځوه، د نیمې شپې لیونی اوس د دغې ښاره وتی. بېغمه خوب کوه ورته زنځیر مه غورځوه، د نیمې شپې لیونی اوس د دغې ښاره وتی. او پښتني مینې مې په درد څوک پوه کړي نه دي، پښتني مینې مې په درد څوک پوه کړي نه دي. زما د ستړي ارمان ساه ډېر په قلاره وتی. او خپله چاړه به پرې کږه کې زړه مې هېڅ نه کېږي، خپله چاړه به پرې کږه کې زړه مې هېڅ نه کېږي. د یتیم سر دی دا د هر چا د ګزاره وتی. او اوښکې به خورم خو د راشن اوړه به ونه خورم، اوښکې به خورم خو د راشن اوړه به ونه خورم. او زما ضمیر د داسې خلکو د قطاره وتی. او د مایکدې دروازې بیرته، د مایکدې دروازې لرکه ګنیور ماتوي، د مایکدې دروازې لرکه ګنیور ماتوي. د درمان زړه در پسې نور د خپل اختیاره وتی. زوال دې ستا په پېغلتوب
زوال دې ستا په پیغلتوب نه راځي په ژوند کې بیا دا مېلمستوب نه راځي زوال دې ستا په پیغلتوب نه راځي تمامه شپه مې زړه پر یاد کوي نو تمامه شپه مې زړه پر یاد کوي نو ماله په داسې ځواک کې خوب نه راځي زوال دې ستا په پیغلتوب نه راځي په ژوند کې بیا دا مېلمستوب نه راځي ریښې ریښې ګریوانه څه وکړمه ریښې ریښې ګریوانه څه وکړمه چې په اشنا کې سړیتوب نه راځي په ژوند کې بیا دا مېلمستوب نه راځي زوال دې ستا په پیغلتوب نه راځي جاړم خو خدای په ما پردې اچوي جاړم خو خدای په ما پردې اچوي په سترغلو کې مې پړسوب نه راځي درمان د زلفو زنځیرونو خوړ درمان د زلفو زنځیرونو خوړ ورله نږدې بل لیونتوب نه راځي په ژوند کې بیا دا مېلمستوب نه راځي زوال دې ستا په پیغلتوب نه راځي زما له طرف نه خو دا پیغام دی چې نوو لیکوالانو ته چې شعر که لیکي ښه کار دی او سنجیده ټکي استعمالوئ او چې پای کې کچه خبرې نه وي د معاشرې یو پیغور نه او دویمه خبره دا ده چې تاسو د کوم شاعر او د کوم ملګري کلام ولولئ یا کتاب ولولئ یا د هغو غزل په فیسبوک او په یوټیوب باندې وګورئ نو د هغې نه ردیف قافیه دا مه راخلئ او یا پردۍ ځمکه استعمالول دا هم ښه کار نه دی هغه کاپي کول لکه ښه کار نه نوو لیکوالانو ته زما دا عرض دی چې څه لیکئ نو هغه د خپل ذهن نه راوباسئ او هغه لیکئ چې د هغې نه د بل چا د غزل بوی نه ځي ډېره زیاته مهرباني درمان صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو زموږ دغه خپرونه مو ښایسته کړه او تاسو ډېرې ګټورې خبرې وکړې انشاءالله موږ په تمه یو ستاسو دغه کتاب ته چې راشي موږ یې هم وګورو او کتونکي هم وګوري ډېره زیاته مننه تر روانې خپرونې پورې خپل قرار یوسف زیرو له ورکړې اجازت لري الله پامان